یو حدیث کې راځي 15 ګناهونه او داغي 15 سزاګانې، 15 ګناهونه او 15 سزاګانې. ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب. 15 ګناهونه داسې دي، 15 سزاګانې چې کوم قوم کې دوکه عام شي، خیانت عام شي، وی الله رب العزت به دوی په زړونو کې روب پیدا کړي. روب مطلب دا دی به یریږي ډېر. تاسو یقینو کې څومره یاره ده. دکان کې کاشي کورځي څوک شاته نه خوځي کنه زلزلہ دا ټوپ وي او چې لږ اخوا دی سر چکر پیرای شي ویل کدا چت را ورځي کې منډه وي دکان نه بار وځي. کله ته ځان معلوم دی چې ما ټول دومره کارونه کړی دي چې زه د دې لایق یم چې دا چت په مارا گزار شي زکه همنډه وي. نو ولا فش الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت. او چې کوم قوم کې زنا بدکاری زیات شي پاږي کې بمرګي زیات شي. څومره مړی کی بیٹه ما مړی کی په توک او په پرچون باندې کی. مخکې وځي چې یو کلی کې به یو کس مړ شو کال پس مې چې پس به بل سره مړ شو الکه هغه بابا مړ دی. اوس ماشوم پیدا نه د مور په خېټه کې مړی چې پیدا کیږي نو مړ پیدا شي او یا پیدا شي او دو ساګانی نه یغستی او بده مړی او یا ماشوم پیدا کېدو نه مور یې مړی. خپل مسله راغلی خزه مړه او خېټه کې ماشوم دی، خزه مړه او ماشوم ژوند دی. علي هسپتال ته رسو یا اپریشن ولکوي چې ماشوم پیدا شي. یو بل نه به مخکې مري، بې نمبره به مري چې کله بدکاري زیاته شي او هغه به مختلفو طریقو سره الله کوي. کله یو بیماری، کله بل بیماری، کله یو بانا، کله بل بانا. دې طریقې سره راځي. ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع الله عنهم الرزق. او شکم کس ناپ تول کی کمی کوي نو الله رب العزت په دې رزق کم کی، رزق به کم. مون خو وایو چې یو ځل کم شي زور کو نو تا ته زیاته پاتې شو، الله وینا تا ته کم پاتې شو، بر نستا رزق کمی تدلته کمی کې التبر نه کمی کی. ځکه دا رزق منځوري ده بر دی. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اسمان کې تاسو رزق لیکل شوی. ولا حكم قوم بغير حق الا فشا فيهم الدم. او چې کوم قوم ناحق فیصله کوي په دې کې وقتل او غارت وینه زیاتی. کوټ کې فیصله وشي بار راشي به ما غسړې بلکو مړی کی ولی مړ کی الته ناحق فیصله شي وکړه په وړو کې خبره باندې هغه سزا ورنه کی وینه بس دا دسي چلو دا هغه سي چلو. ولا خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. او چې کوم قوم عهد ماتي وعده خلافي کوي وي الله په دې باندې دشمن مسلط کوي. الله رب دې موږ استاد د دینه امن نصیب کړي او الله دې زموږ منګه کې علماو کې عوامو کې او حکمرانانو ټول د ګناهونو د بچ کېدلو توفیق راکړي. نو چې کله داسې ګناهونه شروع شي اعلانیا نو تاسو کې به طاعون بیماری شروع کیږي. طاعون ویل کېږي وبایي مرض هر یو ته شامل دی. او تاسو ګورئ دا یو وبایي مرض شروع شوی دی او اوسه پورې نه ختمېږي ټوله دنیا کې. والاوجاع او هغه بیماریانی التي لم تكن مزد في اسلافهم. او د دین علاوه تعاونی بیماریان نه علاوه به داسې بیماریان راځي و چې تاسو مشرانو کې باغ بیماریان نه وي او هغه به د دین نمونه نه پیژاندل. اوس داسې بیماریان راځي وې دا پلانې کس داسې بیمار دی چې په دنیا کې صرف شل کسان داسې بیماران دي. پلانې کس ته وې داسې بیماری ولګېدل چې دا واحد په ټوله دنیا کې داسې بیمار دی. نو د دې بیماری نمونه وسوک دی پیژني. نو فاحش کارونه هغه سره دا تړلې. دویم ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه. او چې کله تول کی کمیرا جی کیل او وزن کی انسان کمیرا ولی نو بیا با اللہ رب العزت قحطون را لیگی. اخذو بالسنین بیا با قحطون را جی مہنگائیم پا قحط کے شامل نا.
او دا رنګي بیروزګاری براشي. تاسو وایئ سره بیروزګار ولی چې چا سره روزګار په لاس کې راشي بس دوکه شروع او وزن کم ورکي وخت کم ورکي سرکاري ملازم دی شپږ غنټې ډیوټي دا لس غنټې ډیوټي دا د دې په نیمم نه کوي چوټي علي درخواست نه ورکي او دا رنګي صرف حاضری لګي او به تختی دا ټول دي دا رنګي چا سره ملازمین دي نو د دې د وجې نه عزتمندو قحط بیماری راځي او بیروزګاری راځي. دریم او د سره وجور السلطان علیهم غل ظالمان بادشاہان په انسان باندې مقرر کیږي چې کوم قوم کې د وزن او د کېل کمی وي کم وزن ورکي نو عزتمندو دې باندې دا درې راځي یو قحط بل بیروزګاری او بل ظالمان حکمران. نو څومره عمرونو نه مبتلا یو په ظالم حکمرانانو باندې وجه سره لاندې خلک وي موږ ځان نه ټیکو بره دې ټیک شي دا غلطه خبره. الله وی بربم لاندې و ټیک کوي نو بربم ټیک کو حکمران وي زرا ولا. او دریم عمل ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. او چې کله دریم عمل داري چې څوک زکات نه ورکي الله رب العزت کوئی زب بارانونه نه کوم دا دې الله باران څومره رسته شو او چې به اوسو نو بیا زیات باران رحمت نوي باران هم کله زحمت وي. او الله قسم دې کې چیرته زناور نه وي نو ما به یو قطره وبم نه راتو یولې دا زکاتونه چې څوک نه ورکي. نو بهرحال کې انسان ګوره ما دې د هر عمل موسم سره تعلق دی باران موسم ته کنه نو زمونږ د زکات تعلق موسم سره راځي ګرمۍ سردۍ سره راځي چې باران نه کیږي نو به غلی نه کیږي چې غلی نه کیږي نو بازارونو کې شی کم راځي چې شی کم راځي نو بیا ریټونه زیاتېږي نو دا ټول سيزونه د اعمالو سره تړلي. او دریم څلورم نمبر ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. او چې کله انسان د الله او د رسول د وعدو پابندي نه کوي د الله رسول چې څومره وعده دي د الله احکامات او د رسول سنت طریقې دا چې انسان عمل نه کوي وي الله وي زبا په غیر اقوام په دې مسلط کوم دا وجه څه ده لاندې خلق د الله او د رسول وعده نه پوره کوي. زمون حکمران د الله د رسول وعده پیژنې نه چې څه دي چې انسان نمون نه ورځي انسان لا دوی قنوت نو ورځي نو هغه باندې پس کوي نو دی وجنه الله وی به غیر اقوام پتا سو باندې مقرر کما او بیا نو شګور عزتمن زمون ټول اکثر اسلامی ملکونه هغه د يهودو نصاراو د قرضونو د لاندې ټوب ما دې دا یو حدیث زمون د ټول سیاست معاشرت کاروبار اخلاق د ټول لپاره دا یو حدیث پورا دی. او پنځم عمل وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. او چې کله د دوی مشران عدالتونه او حکمرانان د الله د کتاب مطابق په عدالتونو کې فیصله نه کوي نو الله به وی پدې کې باهمي جنگ او جدل پیدا کوي د دې په مېس کې یو بل سره دوی جنگي باهمي خون ریزي وکي ځکه انصاف نشته چې انصاف نه نو عزتمندو بیا خلک ارسه کوي کړه او چې کله کتاب الله مطابق فیصله کوي سړی ته پته چې زما بلاس کټ کیږي یو سړی ته پته چې زما مختوري یو سړی ته پته چې ما په خره باندې کېنی یو سړی ته پته چې پر سره بازار بماله پانسی را کولې کیږي یو سړی ته پته ده چې بای کله چا لاس می کټ کو نو مانه بلاس کټ کیږي کما چا ګوتا کټ کړو نو زمانه به ګوتا کټ کیږي او د مالدار او د غریب ګوتا برابر ده سترګې برابر ده الانف بالانف والاذن بالاذن قران وی پوزه د پوزه برابر ده سترګې د سترګې برابر ده لاس د لاس برابر ده نو بیا څوک ګناه کوي نو چې کله د الله کتاب مطابق فیصله نه کیږي نو بیا به باهمي جنگ او جدل زیاتی کورونو کې بجنګي
دکانونو کې بجنګي او دا شان عزتمندو عدالتونو کې بجنګي او مارکیټونو کې بجنګي عدالتي نظام چې څو پورې صحیح شوی نه الله رب العزت عزتمندو زموږ استاد حفاظت او کیدا حالات